رنگ دمیور کلوال بانوی اور دی پور کڑو پکور دمے خوارانوی اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ ہوئے اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے اگر موت مر چرت دیار شنڈ چرت غم دلو جان چرت دلالو چرت لال بدخشان چرت دلالو چرت لال بدخشان فرق نه تو دمه سه بیا د شونډې سره کړې دي او دا نو پړل څه خرڅ کړې ده سا لالا شابه درکا به حیا لا خو ها د بولینې اډمیشن وشو زدا خو ډېر ښه کار وشو ټیک ده سکول له وخته ای بي سي زه پولینې سره داخلوم ها سیده میراټ کې مخصوصا هاٹ لګي نه په جینز باندې زما سره اعتراض دی چې وایي زه نه بیکورډ خو نه یم زه د بات کې کول کوم مضمون نه دی ښه دنیا کې خو ته یو آخرت والا حورم یو ځان درا پیدا وکړي لالا ما چکن ګرم کو تاسو ته کېدم الکول ډېر خله چې راځي نو نوک وکړي او دا نو بړه دې سمه کا لالا ما کړی و نوک زه ډېر خبرې مه کوه ورشه او تا ته پته نشته چکن نه خورم ورشه که دور وړه ها وړو وای A for apple B for bum आप दीदी को गलत है دا ته چا خوله دی ماته کاری سے ویلو چې A for Allah B for bum ګوره بیا داسې اونه وای پوه شولې A for apple B for bag bag good همدغسې C for دا به ماته څوک دا بیا د کور نه سکول جوړ کړی دی دا چې په تا سبق ویلو دا راکم و چې دا نور ماشومان هم ته خرابې پاولینه دا لوپټه خلک غاړه کې نه اچي بچې غټه ښځې په سر لوپټه واچوه مزمل خو خپله بېغیرته دی تاسو هم بېلاره کوي لګیا دی اور دا یې بیا کوم یتیم مدرسې نه اوچت کړی ورشه بچې سم د مالته کې قاري صاحب سره سبق ویل ته به د اے بي سي به څه کې ورشه ځان له آخرت ښه کا پولینه بچې تاسو داسې وکړئ چې ته لاړ شه نیاز هم ځان سره بوځه هسې هم ناوخته دی چوټي کوي ځئ بند کړي بیګونه بند لالا تاسو فری دی نیاز دې در سره که نه لاړ شئ تاسو لاړ شئ کاغشی واړه بیرته زیله ناخې زه ازار کړم ستا کږو کږو مجګانو مزمل چې زما د یار تر من
جدائی تا خاصه به نه وایم ټاپک به چینج کړو دا راته ووایه د ګل خان ته تاسو نه وایي دې ټولنې ته دومره ګډې وډې خبرې کوي ماشومانو ته څوک داسې خبرې کوي ته ورته څه نه وایې ما داجي ته هم ویلي دي خو هغه نه مني د هغه هم زه څه وکړم تاسو ورته ووایئ که نه دا ګل خان چې دی دا ډېر بل رنګه خلکو سره کلینیک باسي هغه ډېر ایکسټریم ویو لري دا ښه نه ده هغه هر وخت تاریخ دواړلې چې دې اوښکلې مې زه ورته ډېر فکر کوم دې ایکسټریم ویوز زموږ ځوانان تباه کړل ته فکر مه کوه بېغمه اوسه ستا مزمل لا ژوندی دی حي على الصلاة څنګه تر اوسه اگزام دې څنګه وشو خیر ما لکه اگزام مې خو شو ته څنګه لکه دې ګیر نه څه جوړ کړی دی ما خو ګیره بیا هم شته تا خو ګیره هم نشته دی د خپل سنتو باندې مطابق ګیره روانه کړې ده ته وایه څنګه بې دینه مسلمانه مسلماني په منځونو او په تراو باندې نه ده وایي غني خان وایي چې ما د ټول عمر په منډه یو کوټه آباده نه کړه شیخ په تمه د جنت دی په یو څو وخته منځونه که څنګه طارق مریده زه خوا د کافر بچیا ملایانو پسې ملندې کې اتره زوی مې نه وي ویشتې مې بې غیرت از محبت خان حافظ سترګو د جانان کې زما ښکلي جهانونه دي وا دې خله دنیا زوږی ستا د دنیا نه یو د سپوږمۍ څاڅ کې ماله ټیکله د جانان زه یم د خوبونو د لالونو ګدانې کتاب بیا لوسته تاسو بل کتاب وروړی دی هغه کتاب دې ولوستو که نه سړی درته شعر ووایي نو لږ سړی والا شاباسي ورکړي او یا ورته بل شعر ووایي زما په تشه خندا مسته او که خوله مې درکړه لیونۍ به شي ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې دا د وطن د غریبۍ نه خلک دولت غواړي شهرت غواړي عزت غواړي ما د پښتون جانان دی یو نظر ارمان کوي هوښیاره شوي ښه د ګل خان اثر دی در باندې کړه کتاب ګلخان بالا خو به ونه مني بیا لیونۍ چې زه مړ شم ته به څه کې د حق خبره کول زده کړه او پرېږده دا خبرې پرېږده زما د ملګري یو سندره راواوره دا هغه مشال خان دی که نه تاسو چې خبرې کوئ او دا هماغه مشال دی چې زمری دی او مشالونه وبلئ خو ما ډېر ګران دی نیاز بچې یو منټ راته صبر وکړه بس ځو
مزمل مشال راله مړ کو کنه چرته دی هغه ګل خان ما دې هم مړ کي څو شو کعبه جوړه ابراهیم کړه زه جوړ کړی یم الله وایا څوک لوی شو څوک اوچت شو وایا وایا ای مولا څوک لوی شو څوک اوچت شو وایا وایا ای مولا हो जाता है और उसकी सजा शरीयत मोहम्मदी में हद के तौर पर सजाए मौत है इससे कम सजा शरीयत मोहब्बत लिदल ना दे नु दा सादिक चीज़ां तवाई दा दरूख दी मोहब्बत की सदाकत लिदल न दे او د غیرت نمت ما کم زړګیا ستا په یار کې څه غیرت مالی دل نه دی نو د چې مست دنیا ګرځي ګرځي دی شي د غزار په زړه د څه خوړل نه دی نو خو سوچه فکر ورته وکړه پولو والا بې د سختې چا راحت